د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې وروستۍ څرګندونې چې ګواکې افغان ښځې او نجونې د بې سابقه محدودیتونو سره مخ دي په کلکه ردوي او دا یې له واقعیتونو لیرې غیر مسؤلانه او سیاسي بڼه لرونکې څرګندونې بولي. په افغانستان کې ښځې د اسلامي ټولنې په چوکاټ کې خوندي دي، د خپلو شرعي او قانوني حقونو څخه برخمنې دي، د عزت، عفت او کورني امنیت بشپړ تضمین لري او د اسلامي نظام تر سیوري لاندې حقونه نه یوازې خوندي شوي بلکې د جبري ودونو مخنیوی، د میراث مهر حق ورکول او د ټولنیزو ناوړه رواجونو له منځه وړل د یاد وزارت له مهمو لاسته راوړنو او اولویتونو څخه دي. د یاد سازمان د ښځو برخه که په رښتیا د ښځو د حقونو مدافع وي، باید د غزې د ښځو او ماشومانو د پرلهپسې قتل عام، ظلمونو او وحشتونو په وړاندې جدي او مؤثر غږ پورته کړي چې هغوی ضرورت هم ورته لري. دا دوه مخی او سیاسي چلند د دوی ادعاوې بې اعتباره کوي. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت د ښځو د کرامت، عزت او مشروع حقونو ساتنه خپل دیني او ملي مسؤلیت ګڼي او د همدې موخې لپاره یې تیرو 4 کلونو کې د پام وړ اقدامات ترسره کړي. افغانستان کې د ښځو په وړاندې هیڅ داسې وضعیت شتون نه لري چې د ملګرو ملتونو د ناسم انځورونو او تبلیغاتو سره برابر وي. موږ له نړیوالو ادارو غواړو چې پر ځای د تورونو او تبلیغاتو او د اسلامي ارزښتونو، ملي واقعیتونو او د افغان ټولنې او د فرهنګي حساسیتونو په رڼا کې معلومات او قضاوت وکوي. مولاي صل وسلم دائما ابدا